په افغانستان کې له جنګ جګړو وروسته ټرافیکي حادثات هغه څه دي چې خلکو ته ګڼې مرشوبلې اړولي دي. خلک دا شکایت کوي چې ټرافیک پر کمپنیانو او د لویو لارو پر موټرونو باندې څار نه لري او کنټرول یې هم نه کوي. خو له بلې خوا خراب سړکونه هغه څه دي چې ګڼ وخت داسې پیښې رامنځته کولی شي. همدارنګه یو بله مسله چې دا مهال ټرافیک ورسره لاس او ګریوان دي هغه په افغانستان کې د کنټینرو موټرونو شتون دی. دغه موټرونه چې راسته لاس موټرونه دي همیشه د ګڼې ټرافیکي پیښې رامنځته کړي یا هم په ترهګریزو پیښو کې له ځینې استفاده کیږي. دا چې مخکې په کندهار ولایت کې دغو موټرونو ته د 5 کال لپاره اجازه ورکول سوې، دا چې دغه 5 کلونه د مخ پر خلاصېدو دي، اوس څه چاره ورته پکار ده؟ زموږ د نن خبرې خپرونه مو هم همدې موضوع ته او د ټرافیکي پیښو ته ځانګړې کړې ده. زموږ سره په خپرونه کې میلمه دی د کندهار د ټرافیک مدیر ښاغلی محمود الله خان. د ده سره په همدې اړه غږیږو او دی به خپل معلومات زموږ سره شریک کړي. مدیر صاحب تاسو ښه خلاص وئ. ډېره مننه. مدیر صاحب که په پیل کې راسو د 15 کلونو اسنادونه چې مخکې په کندهار کې موټرونو ته ورکول سوي وو، هغه پروسه داسې ویل کېږي چې نور 15 کلونه یې پرتې. آینده څه پلان لرئ د دغو موټرونو لپاره؟ بسم الله الرحمن الرحیم. لکه څنګه چې تاسو ته بهتر معلوم ده، په 1990 کې 4مه مصوبه د شورای وزیرانو صادره شوله. په هغه کې داسې حکم وشو چې هغه نقلیه وسایط مختلف النوع چې تر اوسه قانوني اسناد نه لري، اشتراک راستۍ هغه په ظرف د 6 میاشتو کې ثبت و راجستر شي او هغو ته د 15 کلونو لپاره موقت اسناد ورکړل شي. زه دا په ټول افغانستان کې په ټولو ولایتو کې په ولایتو کې چې ګمرک وو د ګمرک لخوا محصول شوله، په هغه ولایتو کې چې ګمرک نه وو د مستوفیت له لارې محصول شوله. چې په هغه کې متصرف د موټر هغه کمیسیون ته چې دی کې کمیسیون تشکیل شو، کمیسیون ته به عریضه کوله چې زه یو واره د موټر چې راسته اشتراک ده دغه مشخصات به ورسره نوشته کړي وو چې دا د تعهد یې عمل کړی ده چې د 15 کلونو لپاره زه اسناد ورته اخلم موقت. بیا وروسته د کمیسیون لخوا نه تشریح کېدله، قیمتګذاري یې کېدله چې دلته هغه امضاوې هم کړي دي. پس دغه نه بیا فیصدي مالیات راخیستل کېدله او ترافیکو ته معرفي کېدله. بالاخره بیا ترافیکو د 15 کلونو لپاره پلیټو جواز ورکوو. چې هغه پروسه تقریبا 15 کاله اوس پوره شوله. بیا ریاست ترافیکو حکم وکړه چې دغه نه بعد د مکتوب د 15 د 20 د 15 کال دې کې نوشته کړي دي چې نور د دې موټرو ګشت و ګذار منع ده او د دوی 15 کاله پوره شوي دي مطابق د مصوبې د شورای وزیرانو د 29 چې د 28 کال دا موټر باید تاسو پرځای کوي ودروي. بیا ورپسې بل مکتوب راغی د امنیت ارشد امنیتي، هغه هم نوشته کړي وو چې هغه نقلیه وسایط اشتراکونه یې راسته وو د 6 میاشتو لپاره دوی ثبت راجستر شوي وو. د هغو وخت پوره ده، اوس په هغو باندې تاسې مصوبه د شورای وزیرانو تایید کوي. چې دا موضوع ما قمندان صاحب د امنیت ته هدایت واخیسته چې د موټرو سره مکتوب وکړو، د مرکز مکتوب راغلی ده چې نور دا اعتبار نه لري. بیا قمندان صاحب ما ته هدایت وکړ چې ریاست ترافیک ته ووایه او زه خپله ورته وایم شورای امنیت ته چې په کندهار کې دا موټر تقریبا 8000 موټر موږ محصول کړي دي چې موږ جواسارو له 8000 زیات موټر دي چې موږ په لیټو جواسار ورکړی دی او دوی یوه مصوبه د شورای امنیت 80مه مصوبه ده چې هغه یې صادر کړې ده په د سول میاشتې د 1915 کال چې هغه وسایط چې اشتراک چاپه یعنې د افغانستان لاس دي هغو ثبت راجستر کېږي، هغو ته فیصدي تخفیف ورکول کېږي، بیا قطعي محصولیږي. نو قمندان صاحب هم هدایت وکړ چې تر هغو پورې بدیل پیدا نه شي، دا موټر موږ تر هغو نه شو دراولی. تاسې فعلا دپاره دوی ته اعلان وکړي چې نور د دې خرید و فروش څوک نه کوي او هماغه اشتراک راسته موټر که څوک لري هغه ترافیکو ته حاضر کړي چې مسله دې ثبت کړي. همدغسې طرح هم جوړه شوې ده چې په دې طرحه کې وزیر صاحب د داخلي، وزیر صاحب د مالیې، وزیر صاحب ترانسپورټ
دا هم امضا کړې ده چې دا طرحه شورای وزیرانو ته ځي چې په هغې کې ښودلي دي چې نور د راسته اشترنګ وخت نه لري چې هغه 15 کاله اسنادونه ورکړل شوي وو صرف هغه موټر چې د افغانستان لاس چپه اشترنګ دي هغو ته په تخفیف سره یعنې ډیټاپیس د ګمرک له لوري دوی ته فیصدي هغه موټر چې د 2000 تر 2010 15% تخفیف د هغه موټر چې د 2000 چیټ دي هغو ته 15% تخفیف ته چې وروسته بیا دوی مالکین هم بایومټریک کېږي موټر یې ثبت رجسټر کېږي وروسته ګمرک ته معرفي کېږي د ګمرک له لارې چې مکتوب راغی بیا موږ دوی ته پلیټ و جواسر ورته توجیه کوو چې دغه طرز العمل اوس شورای وزیرانو ته تللی دی چې وخت د شورای وزیرانو نه پاس و دا به عملي شي. بله ډېره مننه. اوس دغه موټرونه چې په ښار کې چلول کېږي دا هماغه موټرونه دي چې تاسو اسناد ورته ورکړل کړي که نه نور اسنادونه پرې سم شوي؟ دا نو یو تعداد هغه موټر دي چې فرضاً موږ مخکې اسناد ورکړو یو تعداد دي چې بې اسنادو ګرځي چې تقریبا د یو له 100 نه زیات موټر موږ دغسې چې بې اسنادو ګشت و ګذار کوي په جعلي جواسر وګرځېدله هغه موږ ګمرک د قندهار ته تسلیم کړي د رسمه مو ورلېږلي دي چې تاسې باید په دې باندې 90مه مصوبه د شورای وزیرانو تطبیق کړئ او همیشه هم د دې تعقیب کړی ده. اوس یعنې تاسو فعلا موټران نیولي دي پرزه کړي مو دي کله چې موټر ونیسئ پرزه کول لکه همیشه زه وایم چې د ترافیکو لایحه د خط سیر مقرره د خط سیر وګورئ هغې کې ظراف شعبات ویلي دي چې هم په حادثاتو کې هم په تنظیم د ښار کې هم د دغسې غیر قانوني وسایطو را داخلېدل دا ظراف شعبات چې په کې ښاروالي ده ترانسپورټ ده حتی سیاحت عامه ده ګمرک ده دا وظیفه د ګمرک ده موږ ګمرک ته رسمنامه هم تسلیم کړي دي او همیشه موږ دوی ته مکتوبونه په هفته کې اولې ورسو چې تاسو باید دا زمینه برابره کړئ چې تر هغو دغه نور موټر چې موږ په ادعا کې ولاړ دي یا نور په ښار کې ګرځي هغه درته تسلیم کړو او تاسو مسوبه په تطبیق کړئ نو هغه هم ګمرک تېره ورځ موږ ته مکتوب راستولی و چې نور موږ کوم مشکل نه لرو صرف د تخصیص موضوع ده چې دا موټر پرزه کېږي هغه مستریانو د دې مصارف موږ وزارت مالیې ته پیشنهاد کړی دی چې هغه راشي موږ دا کار کوو دا د ګمرک کار دی د پرزه کېدلو. یو مسله بله دا ده چې اوس په خورا زیات شمېر کې موټرونه په کنټینرونو کې راځي د پرزې په شکل بیا بیرته راځي هماغه موټرونه بیرته په ښار کې چلول کېږي یا د ډیورنډ پرزې کړي اخوا اسناد ورته جوړېږي. ما مخکې ورته داسې وسایط موږ درولي دي نیولي هم دي استولي هم دي ګمرک ته او هم اوس په نیمروز کې د نوی رئیس د ګمرک څخه ده قرار چې موږ اطلاع لرو ډېر داسې وسایط هغه ډېر جدي نیولي دي راکښته کړي دي ما ته په ګمرک کې پرزه کړي دي نو دا لکه لایحه د وظایفو ښودلې ده چې هر سړی په خپل مسؤلیت و صلاحیت لري نه دا 4مه مصوبه کې د شورای وزیرانو چې په 1990 کې صادر شوله یو همدغه و چې باید نور داسې وسایط را داخل نه شي متاسفانه دا د ګمرکاتو مسؤلیت ده ګمرک بې تفاوتي کړی باید پوښتنه وشي نور هم دا موټر راغلل چې دلته عملا تاسې اوس وینئ په شورومانو کې هم ولاړ دي په ښار کې هم بعضې ګرځي په اطرافو کې هم ډېر دي چې دا ټول بې نظمي دغو وسایطو ماته راوړې ده. بله یو بله مسله دا ده چې هلته کله چې د ډیورنډ په شاخوا ته ځینې اسناد جوړېږي اما دوی وایي چې دا اسناد ډېر دقیق جوړېږي حتی کندهار ټرافیک یې تر ډېره حده نه پېژني په دې اړه تاسو څه کړي دي چې دغه موټرانو څخه مثلا فرق وشي چې تاسو سره ثبت رجسټر صحیح دغه وسایط چې فرضاً په وجه کې جواسرونه جوړېږي یا پلیټونه جوړېږي نګاه د مسلکه موږ ته هغه معلومېږي موږ یې پېژنو چې دغه جعلي حتی هغه جواسر کاغذ تفاوت لري خپل هغه پلیټونه که اوس موږ دلته تشریح کړو زه فکر کوم شاید هغه پوه شي چې هغه پلیټونه یې یو څه مشکلات لري موږ ته معلومېږي هغه سر خلاصېږي. او داسې ویل کېږي چې مثلا په ښار کې کله یو بې اسناده موټر یا جعلي پلیټ یې په نصب کړي یا جعلي جواسیر ورسره وایي ټرافیک داسې یو پرچې ورکوي د جرمې په شکل باندې. ما مخکې درته عرض وکړه چې د وظایف فرق لري که چیرې اوس ګمرک موږ سره
همکار شي د موټرو باندې مصوبه تطبیق شي بیا موږ پارچې نه ورکوو هغه درو مطلق اوس موږ دغو اجراتو ته منتظر یو چې هغه وخت دی چې موږ ته دا زمینه برابره کړي لکه مخکې چې ما درته ویل همیشه موږ په اداري مجلس کې مې دي مکاتب هم رسمي ولېږلي دي چې باید پارکینونه تخلیه کړي که چېرې دا موټر موږ خپله درو ده یو بل مشکلات موږ ته جوړېږي همیشه هم د خلکو سره په جنجال اخته کوي نو دا هغه وخت نتیجه مثبته ورکړي چې ګمرک حاضر شي او مصوبه په تطبیق شي یعنی اوس که یو سړی اسناد ونه لري موټر بیا پلیټ موټر را روان کړي ښار ته را داخل کړي دغه پرچې اوس تاسو ورکوئ که نه ورکوئ بعضې وخت چې موږ ووینو چې داسې موټر راغلي او په ښار کې اول کې دوی فعالیت نه پرېږدو او بعضې وخت هم پارچې به هم ورکړي دي چې نور به په ښار کې تاوده هم ترې اخیستی چې نه به ګرځي او بله مسله په ښار کې د ټرافیکي نظم تر راوستلو په اړه مثلا تاسو څه کړي تر اوسه پورې ترافیکي نظم راوستل په ښار کې لکه مخکې ما څه وویله یو فرمان د رئیس جمهور په وخت د کرزي صاحب کې هم صادر شو چې ښاروالي باید زمینه مساعده کړي او جریان د ترافیکو تنظیم شي همدغسې که تاسو وګورئ اوس په ښار کې د ښاروال صاحب لخوا فعالیت ډېر روان ده چې دا په جریان د ترافیکو کې مستقیم د حادثو د مخنیوي کې هم په سالم جریان د ترافیکو کې ډېر مهم رول لري چې مثال زه د برقي سیګنالو وایي چې په 11 چوکو کې موږ برقي سیګنالونه نصب کړل همدغسې د جادو پراخوالی چې اوس د میدان هوایي نه تر پل ترنک او بالاخره تر دورایي پورې سره رسیږي دا هم ډېر یو مثبت تاثیرات هم په ښایسته والي د ښار کې راوستلی دی هم په نظم د ترافیکو حتی په دغه ساحه کې څو وارې ما نور هم ویلي دي له ترنک تر میدان هوایي اوس موږ په جرات سره ویلی شو چې دلته د ترافیکي حادثو کچه صفر ته رسېدلې ده همدغسې مخکې تاسو لیده د عینو مینې خصوصا د جمعې په ورځ باندې ازدحام و رش به ډېر و ترافیکي حادثې هم کېدلی چې اوس دا بل سړک ورسره جوړ شو همدغسې به دا هم د ترافیکي حادثو کچه ټیټه ده همدغسې احمدشاهي جاده چې دا اوس یې کار تقریبا خامهکاري شاید 80% مخکې تللی که چیرې دا سړکونه جوړ شي نور به هم په نظم د ترافیکو کې ښه والی راسي هم به د ترافیکي حادثو مخه نیول سوي یو بله مهمه جاده چې موږ ډېر ورته خوشبینه یو چې هغه د مخابراتو بالاخره د اول ناحیې ته چې داخل شوی ده دا ډېر مثبت تاثیر به د ښار په ګڼه ګوڼه کې هم تاثیرات ولري هم د ترافیکي حادثو هم به د خلکو مشکلات ډېر راپسي بل د کوټ بابا سړک تاسو ګورئ چې دا په ټول نمونې د ښه تنظیمو د ښاروالي همکاري ده چې موږ سره کړې ده همدغسې د چوک مدد نه تر چوک شهیدانو سره دو طرفه جاده پراخیږي همدغسې که تاسو اوس وګورئ په لویه ویاله کې اکثره سړکونه ډمبر شوي دي په همکاري د خلکو د ښاروالي سره چې دا هم د نظم د ترافیکو کې ډېر تاثیر لري او هم د ترافیکي حادثو تاسې همیشه هم محل د حادثې ته تللي او هم له میرویس روغتونه تاسې لیدنه کړې ده اوس یګانه مشکل موږ چې لرو د ترافیکي حادثو چې موږ ډېرو سره مشکلات سره مخامخ یو هغه د زرنجو موټرسایکل یعنې په هر حادثه کې زموږ زرنجو موټرسایکل شامل د حادثې ده چې دې هم نظم د ښار خرابه کړی ده هم ترافیکي حادثې کړي دي بل دغه کورسونه زموږ روزمره تاسو وینئ همیشه د تاسو نه موږ مننه کوو چې په دې کې موږ سره اشتراک کړی دی دا خلک هم تشویق کړي دي چې دې هم ډېر تاثیرات په نظم د ترافیک راوستلي دي هم د ترافیکي حادثو د کچې راټیټولو کې ځکه د یوې خوا خلک په اصولو مقرراتو سره پوهېږي مطابق د قانون بل هغه حادثې ترافیکي چې مرتکب سي یا یو تخلف یې کړی ډېر موږ سره په مشکل کې نه وي ځکه دی پوهېږي چې واقعا هم دلته زه څومره مسؤلیت لرم یا فرضاً تخلف مې کړی ده دوی باید موږ ته پارچې راکړي بل دغه جریمه روزمره چې موږ کوو دا هم په تخلفاتو کې ډېر تاثیر لري او تقریبا 180 لکه نه موږ زیات دا مالي کال کې نقدي جریمه کړې ده چې دا هم هغه خلک چې متخلفینو تخلف یې کړی و همدغسې یو تعداد موټرسایکلو خلک چې
تخلف کوي هغه هم په عیدګاه کې درولي دي چې دا وانمود دي کې چې نور ورځ په ورځ هم جریان د ترافیکو جوړیږي او هم د ترافیکالو څو کچه کمه شوې ده او بل تاسو روزمره وینئ په ښار د قندهار کې جریان د ترافیکو ډېر عادي ده یعنې په دې شکل چې یو چړۍ کې څوک د درې دقیقو لپاره اضافه توقف نشي کولی نو جریان په خپله په عادي شکل سره جریان لري که چیرې دغه جادې سیمه نومونه واخیستله د دوی په جوړولو سره به بیخي زه فکر کوم پولیسو ترافیکو ته بیا ضرورت نه وي یعنې خپله به جریان سالم تنظیمېږي بله دغه د لیسنس د ورکولو دا دوامداره روان دي بله روزانه روان دي او تاسو د زرنج یادونه وکړله مثلا ځینې زرنجونه ښار ته راداخلیږي سپرلي کار ځینې اخیستل کېږي او په ښار کې ګڼه ګوڼه هم رامنځته کړي اوس په دې اړه تاسو څه کړي د دې د مخنیوي دپاره دې موټرسایکلانو خو واقعا ډېرې ستونزو سره موږ مخامخ کړي یو شهریان هم مخامخ کړي دي دا یوه غټه ستونزه ده دوی خو اصلا قانونا په درجه اول ولایتو کې چې هغه لکه قندهار و هرات و مزار کابل په دې کې دوی حق د ګشت و ګذار نه لري لیکن متاسفانه موږ تاسو اوس ګورو چې شهري ملي بس د یو بدیل پیدا نه شي د دې درولو یا زموږ درولي هم دي ډېر وخت خلکو مظاهرې کړي دي راوتلي دي یو مشکل خو دا ده چې باید د دې بدیل پیدا شي بل خلک زموږ ستاسو اکثر چې ویې ګوره غریب دي بله کومه دنده نشته غیر لارې او چې ګوره دغه ته یې مخه کړې ده که چیرې دا موږ اوس دروي او غټ مشکلات ماته راځي نو موږ هم دوی اوس وادار کړي دي دې ته چې دوی کورسو کې اشتراک وکړي همدغه شاته دوی ته هم د دې له خاطره چې ابتدا د موټرسایکل و زرنج والا قانوني چې دوی لیسانس نشي اخیستلی نسنې نه ده پوره موږ دوی ته دا هم اعلان کړی ده او بعضې په کورسو کې هم اشتراک کوي چې تاسې راسئ دا کورسونه ووایي یعنې که مقرر خط سیر وګورو لکه څنګه چې یو موټروان مسؤلیت لري پیاده خلک هم داسې مسؤلیت لري یعنې کورسونه د دې لپاره نه دي چې صرف موټروان باید هغه تعقیب کړي پیاده خلک هم هغه باید تعقیب کړي باید په اصولو مقرراتو د ترافیکو پوه شي خپل صلاحیت و مسؤلیت وپېژني همدغسې د موټر صلاحیت که چیرې زموږ ترافیک مجهز شي تاسیسات هم هوایي پولي زمیني پولي همدغسې کټارې دې پیاده روي اوس که په هر شکل پیاده ووایي موږ وایو موټروان مسؤله ده یعنې بعضې وخت زه ګورم دا پتن یو کوچنی د موټر زغلي نو موټروان هم نشي کولی چې دا پتن که ډېر سرعت کم وي ترې ویل کېږي نو بیا که چیرې دغسې زمینه برابرې سره هوایي پولي یا زمیني پلونه بیا په خپله هغه پیاده مسؤله ده په حادثه کې موټروان برات اخیستلی شي مدیر صاحب بله مسله د غټو موټرونو ده ځینې ښاریان شکایت کوي چې کله کله د ورځې دغه موټرونه ښار ته راداخلیږي بله دا خبره واقعیت دا څو ورځې نور هم په مصاحبو کې ویلي دي چې یګانه مشکل د غټو موټرو موږ لرو هغه د بایپاس نبودن ده او دوم په ښار کې ترانسپورټ و ګمرک چې دا موږ د مشکلاتو سره مخامخ کړي وو دا هغه وخت کیدای شي چې بایپاس سړک جوړ شي او دا موټر هلته راهنمایي شي او یا ګمرک له ښاره موږ یو وخت دا عملي کړله بیا د ګمرک و ترانسپورټ جنجال جګ شو چې دا په عوایدو کې کسر ده زموږ اکثره موټر چې تاسې د شپې له کوئ هغه په خپل سر ځي نو بیا موږ پرېښودلو بیا هم تر خپل اندازې قدرت څه ګنجایش ولري او تعداد موټر چې د هرات و نیمروز لخوا راځي هغه موږ په سیلو کې درو د شپې لخوا هغه رایله کوو صرف دغه موټر چې د کابل و د بولدک له لارې راځي هغه ګمرک ته ځي د ګمرک نه بیا په 2 بجو 3 بجو یو ځای راوځي چې دغه هم مشکلات جوړ کړي دي هغه په د ښار کې تېرېږي دغه مشکل شته چې دا په موږ په وخت و زمان په اداري مجلس کې هم ویلي دي همدغسې مسؤلینو ته مو خبره بله اوس د بایپاس مسله ډېره مهمه ده اوس په دې اړه تاسو څه فشاري کړې د دولت باندې چې مثلا طبعا د پوادامي کار ده همیشه هغه مکتوبونه استولي دي په اداري مجلس کې خپله هم په جریان کې چې په دې جار و بحث شوی ده چې باید بودیجه راوغوښتل شي زر په دې کار شروع شي نو د جار و بحث لاندې ده ډېره مننه په کندهار ښار کې یو مسله بله د پارکینګونو نشتون دی تمځایونو مثلا په دې اړه ستاسو مسؤلیت څه دی
ډېره حده مثلا مارکیټونه جوړیږي پارکینګ نه لري بیرته ټرافیکو سره په مشکل کې خلک موټر نشي درولی د پارکینګو مشکلات واقعا هم شته یو تعداد مارکیټونه چې جوړیږي په اوله مرحله کې هغه نقشه سره وړي زموږ نظر هم اخلي ولیکن په تعصب وایي چې بیا بیرته دوی هغه پارکینګ دغه نه استفاده نه کوي یا ګودام څه جوړ کړی یا یو بل سپورت کلب کې راوستلی چې دا موږ هم په وخت زمان سروال څخه خبر ورکړی ده چې باید دغه پارکینګونه دوی تخلیه کړي او اکثرا مارکیټونه باید خپل هم دا فکر وکړي چې فرضاً مارکیټ چې جوړوم زه باید هغه پارکینګ ولري او دغه پارکینګ که تاسو اوس وګورئ پارکینګونه په دا جاده کې شته په اوله ناحیه کې یو څه زیات شوي دي چې د دې خپله زموږ خلکو سره علاقه او په اصطلاح نابلدي ورسره لري که چیرې دوی علاقه ورسره ولري دغه دوکانه شاید د دې عواید ډېر شي نو واقعا هم په شهر د کندهار کې موږ پارکینګونو سره ډېر مشکلات لرو په بعضې مارکیټو کې چې پارکینګ هم شته هغه مشکلات لري چې هغه ګنجایش نه لري هغومره موټر چې دوی ځای په ځای کې یا موټر چې هلته داخلېږي راوځي په خپل هغه جریان د ترافیکو ته یو مشکلات جوړي چې دا مشکل شته او موږ په شروات سره په تماس کې یو چې باید نور داسې ځایونه هم پارکینګونه جوړ شي یا پارکینګ او زموږ خلک هم بعضې داسې هم نه ده چې بیخي پارکینګونه نشته دوی هم دا فکر کوي چې زه باید د دې دوکانه موټر لرې ونه دروم که د اوس که په یو حساب وګورې موږ پارکینګونه لرو په چوکشیدانو کې هم پارکینګ شته هلته باید د دوی دغه نه استفاده وکړي همدغسې په عیدګاه کې موږ اوس کافي پارکینګونه لرو خو خلک هم دا ته توجه نه کوي خپله مالکین د موټر ځان ته تکلیف نه ورکوي دا وایي چې زه باید هر ځای سودا اخلم یا یو ډاکټر ته ورځم باید موټر هم هلته ودروم که چیرې هم پارکینګونه زیات شي همدغسې زموږ هېوادوال یا شهریان هغه فرهنګ د پارکینګ په نظر کې ونیسي ځوان په مشکلاتو سره به دوی مخامخ دي هم به جریان د ترافیکو سالم وي هم به خلکو ته مشکلات نه جوړوي ډېره مننه د لویو لارو ټکرونه چې زیاته مرجوله رامنځته کوي په دې اړه تاسو څه کړي دي خپل مسؤلیت په ساحه کې په خپل ساحه د مسؤلیت کې چې دې ته خپله شخصا قمندان صاحب د امنیې ډېر متوجه ده همیشه دا څاري موږ هم اته تعقیبوي موږ ډېر کارونه په دې پره کې کړي دي تاسو وګورئ موږ څو ابلاغې هم صدر کړي دي ملي تلویزیون له لارې همداسې د ترانسپورت سیاست سره مشترک اتحادیې هم راغوښتي دي هغو سره مجلسونه کړي دي هغو هم تعهدونه راکړي دي خو متاسفانه عملي کړي نه دي چې دا اوس موږ ورسره په مشکلاتو کې مخامخ یو که تاسې یو ورځ تشریف راوړئ د امان ولسوالي ته هلته زموږ ګروپونه هر سهار وروځي سیار ګروپونه هغه وسایط چې سیسدوسي دي یا ډېر چې موږ ولیدل باعث د ترافیک حادثو کېږي ټیلر موټر دي موږ داسې ټیلران موټر په عیدګاه کې هم اوس درولي دي حتی له 20 ورځو 10 ورځو زیات شوي دي ورته ویلي م د سترغو پلیټو جواز لسانس وانخلي اجازه نه درکوو همدغسې دغه وسایط چې د هرات نه راځي 303 او 304 له کابل راځي هغو ته هم وخت تعین کړی ده چې له 10 بجو نه مخکې باید ښار د قندهار ته راداخل نه شي چې دې ډېره ښه نتیجه هم ورکړې ده ولیکن تعصب دا ده چې دوی موټر اکثر وخت راولي بیا چې له قلا ته راتېر شي دوی سرعت کموي مسافرینو ته وایي دوی باید د دوی موټروانان دا ونه کړي چې فرضاً دلته پولیس د ترافیکو راوتلي دي یا اتحادیې هم دا مسؤلیت لري یو موټروان چې بې وخته راځي باید جواب ورکړي کلي ترې واخلي چې نور بیا په موټر کې ونه وینم نو اوس دغه ډېره ښه نتیجه ورکړې ده په خپل وخت باندې دوی رارسېږي 10 بجې هغومره زه فکر کوم په زیات سرعت به هم نه راځي او بل یګانه د لویو لارو مشکلات چې دي دغه سړکونه چې جوړ شوي دي دا د ظاهر بابا په وخت کې جوړ شوي دي یو سړک چې جوړېږي په هغه کې انجینران نظر ورکړي دلته د ورځې څومره موټر تېرېږي چې ډېرې ساعته کې څومره موټر تېرېږي
او بل غټ موټر بارداره دا څومره دي کوچني موټر مسافري دا ټول سنجول کېږي بیا اجازه ورته جوړېږي خو متاسفانه هغه سړک صرف ترمیم شوی اوس هغه ترمیم یې په کلي صورت سره له بینه تللی دی اکثره وخت باران وشي بیا چې ګورې پلچکونه هم بند دي لارې هم بند دي یګانه علت د ترافیکي حادثو د لویو لارو دا هم ده بل موټر ټول په یو وخت حرکت کوي که غټ موټر دي که واړه دي که چیرې دا لکه سابق تقسیم شوي وای چې غټ موټر بارداره د شپې تللی او مسافري کوچني موټر دا د ورځې تللی بیا هم هغه جاده کې هومره ازدحام نه جوړېده او هم د ترافیکي حادثو مخه نیول کېدله همدغسې که تاسو وګورئ په دغه څو سږ که بارانونه مو شو اکثره پلچکونه له بینه تللي دي سړکونه بیخي جار غوندې شوي دي چې یو دوه موټره سره ومینې حتی نشي کولی چې یو بل نه ځان چاپ کړي نو دغه علتونه دي خو بیا هم فضل د خدای ده په دې ورځو کې خصوصا څو حادثې چې وشولې هغه د غزني په ولایت کې شوې وې یا د فراه په دغو ساحو کې دا دوه درې کاله د سدوسي ټکرونه داسې غټ حادثې موږ شاید حالې نه یو تاسو ته بهتره معلومه دی نه داسې خطرناک حادثې زموږ په ساحه کې نشته چې دا زه فکر کوم یو دغه زموږ د ترانسپورټ او زموږ د اتحادیو سره چې موږ مجلسونه کړي دي د تاثیرات دي بل هغه موټر چې پلیټو جواسر نه لري موږ هغو ته هم جزا ورکړې ده بېرته هم راګرځولي دي چې تاسو باید پلیټو جواسر سره راسئ خو دوی کله وعدې کوي چې 20 ورځې وخت راکړي کله 10 ورځې وخت راکړي نو دا تاخیرین یو ابلاغیه موږ ته صادره کړله که چیرې داسې وسایط موږ ووینو بیا قطعا اجازه نه ورکړو چې دوی رفت و آمد ولري او اکثرا چې زه موږ معلومات هم کړی د بعضې د جواسرونو د دې لاس په کار شوي دي یعنې د کار لاندې اچولي دي نو دغه زموږ لاسته راوړنې دي چې په لویو لارو کې تر څو چې موږ لرو بله دغه د دې موټروانان تاسو لیسنس ورته ورکړی دی تر څار لاندې مو نیولي دي داسې نیوکې کېږي چې اکثره نشې کوي مثلا د نشې په حالت کې موټر باسي او یا راولي په دې اړه تاسو څه کوئ ودا داسې موټروان سره موږ نه یو مخامخ شوي چې هغه بیخي په حالت د نشه د ډریوري کې یو مشکل چې موږ کنټرول کړی دی په لیسنسو کې دوی لري چې مطابق د کټګوري لیسنسونه نه لري اکثر لیسنس لري یا فرضاً د کوچني موټر ده یا د لارۍ موټر ده د سدوسي نه ده هغه موږ ورته ویلي دي ستاسې په دا خپلې نمایندګۍ کې زمینه برابره کړي موږ خپل استادان درلیږو چې ته دوی ته درس وایي هغو ته به بیا درجه ورکړو هغه څوک چې نوی راځي یا باید هغو ته نوي لیسنسونه ورکړو بله ډېره مننه او وروستۍ پوښتنه دا ده چې په ښار کې د برقي څراغونو په اړه مو نور څو پلان لرئ په کومو ساحو کې نصب وویست نو دا خدمات ښاري دویمه مصوبه د شورا وزیرانو ده پولیس د ترافیکو خاص بودیجه نه لري نه تخصیص لري هغه عواید چې موږ لرو چې د جواسر دي د لیسنس دي پارچې جرمې دي هغه په حساب د قطعي سره تحویلیږي هغه موږ صلاحیت د دې نه لرو چې دغه نه موږ استفاده وکړو موږ ته ویلي دي چې دا خدمات ښاري په ښار کې د ښاروالي وظیفه ده نو موږ ښاروال صاحب سره په تماس کې چې دوی که بودیجه ولري یا فرضاً خدای وکړي چې دغه د افغانستان لاس شترنګ شروع شي موږ دوی ته یو فیصدي ورکوو د دغه له محصول درکه نو عواید به ډېر شي بیا به په نورو چوکو کې هم زموږ ډېر څو پیشنهادونه چې ورته کړي دي په لویه ویاله کې چې پولیس د ترافیک هم نه لرو برقي سیګنال هم نه لرو باید په دې ساحه کې هم داسې چوکونه په برقي سیګنالو سره سم او ټرافیکي اشارې خو ستاسو مسؤلیت دی لګول ما مخکې ټول خدمات د هغه تر ښاروالي کار ده اوس هغو ته دا مسؤلیت اچولی لوحې شته یو څه لوحې خو موږ په ښار کې نصب هم لرو یو څه نورې موږ په قرارګاه کې لرو چې ریاست ترافیک موږ راغوښتي وو هغه د ښاروال صاحب سره په مشوره موږ نصبولې هغې ویله چې دا اوس څو وخته معطل کوي چې دغه جادې سړکونه جوړ شول هغه بیا په دې باندې نصب بله ډېره مننه تشکر د کندهار د ملي تلویزیون درنو لیدونکو زموږ د نن خبري خپرونه په همدې ځای پای ته رسېږي تر بیا پورې د الله په امان ښه وخت په مخ کې ولرئ